نن په دغه دایره کې 6 نفره ولاړ دي او هر یو چې تر پایه پورې ولاړ و هغه ته به 10,000 افغانۍ انعام ورکول کېږي. د سرې دایرې سره به نه ستاسو د بدن یو غړی ټچېږي او نه به هم ځنځیر راوځي. که راووتلاست یا هم د سرې لیک سره وموښتلاست د چلنج د باندې یاست. تر بل سبا دلیا پاڅېږم په دا مابین زما خپله د لاسه نه کېږي که مې در وخته په وس پوره دلیا که نه به نه ځم. زه خپله دلته کښېنم کمه دي نامې چې ما ولاړ کړي نه وځم. زه او بایلل هېڅ امکان نه لري. ته ودې څه لا پېښېږي خو دوی نه دي خبر چې په هر 10 دقیقو کې به پر دوی باندې دا ځای سختېږي ځکه زه چلنجونه ورکوم. د چلنج په سر کې خورا طبیعتونه برابر و او بانډار یې تازه و، خو دوی فکر لا نه سوی کولی چې کومې سختۍ به پر دوی راځي او د کومو مشکلاتو سره به مخ کېږي. چلنج خو یې سخت راکړی دی خو زه یې څه ډرۍ پکښې کوم. شادي ولاړه بېرته راغله ولاړه بېرته راغله څوک په ما څه خبرېږي. چلنج خو ډېر سخت راکړی دی نور د هېچا پروا نه لرم یو دغه ډېر جګ دی. د چلنج ډېر وخت تېر سوی لا نه و خو خیرالله واوا او حمید لا بیا د محمد د ایستلو په خلاف پلان جوړ کړي. یو محمد ډېر جګ دی او زورور هم دی په ګردو بې پورې و پسې وابېخو زه پرې وړم یا خوږېږي دا داسې مې ما در لیکې ورغله زه بې په یو خبرو لیکې ته رانږدې کړم ته یې پورې وه چې پورې ژولې بلا قوزار شو. پلانونه جوړ کړي دي خو اوس به زه د دوی پلانونه ورخرا کړم ځکه چې دلته پورې وهل بند دي خو پزبول څونه کولی شي پورې وهل او زور زیاتی بند دي. دې ځای یو بل قانون هم دی واوا خیرله نفر به د باندې نسي پورې وهلی په زور پزبولی هر څو نسي خپله ووځي خو پورې وهلی نسي زور زیاتی بند دی. او محمده دوی تا ته پلان جوړ کړی و چې تا د دې ځای څخه وباسي. دوی غوښتل چې تا د دې ځای څخه د ټولو در مخه وباسي. اوس زه تا ته یوه موقع دا در کوم چې ته په دې دروسرو کې دا پلان خیرلا جوړ کړی و ته دته یو سزا ورکړې او دوی به هغه سزا حتمي او ضروري کوي. یو خو دې زنګونه خوش کړي دي په کلک اوس داسې باسې ثمره سزا دا ورکوم. کومه سزا ده؟ پر لیک کې به درېږي یو پښه به پر لیک دا خوا ته اړي یو پښه به داسې نیسي یو پښه به درېږي. خیر الله خیر الله خیر الله خیر الله خیر دې دا پښه یا در لیکې د باندې کښېښول یا پر لیکه برابره شوله د چلنج څخه د باندې او باید لږ خیر الله خیر الله نیسي کولی یا کواسي که خیر الله کواسي خیر الله خیر الله خیر الله خیر الله خیر الله یا نه خولې پر راغله خولې پر راغله پنکاره تو پنکا باد یو شی ورته ولوېدې خیر الله نه 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 ولاړې ختم شو. ودې چلنج ودروئ. نفر آوټ دا چې دلته خیرلا چلنج کوي بالا دې چلنج خلاص شو. خیرلا دلته چلنج کوي او د یوه نفر پښه پر لیکه باندې و ستاسو په نظر هغه به څوک وي؟ حمیدالله د حمیدالله پښه د لیک سره ټچ و په دا وخت کې چې ده دته کتل او تشویق یې ورکوئ. حمید جانه په ډېرې بخښنې سره ته د چلنج د موږ خپله باسو دلوسایي هغه ستا پیسې ما شولې ځه ونیسه یو هر نفر چې اوس دغه ته بیا چاپېږي ونیسئ حمید لا د چلنج څخه د باندې ووتی اوس وخت رالی چې پر دوی باندې لږ نور مشکلات راولو. تاسو ټوله د دایرې ولا مابین سته راسئ ودرېږئ. دې رالی چې پر دوی باندې دایره را کوچنۍ سي دوی خو نه نوځي بله کم پر هر وارې چې یو نفر وتی پر دوی باندې به مشکلات ډېرېږي. اوس به دی تر دغه دوهمې دایرې د باندې نه راوځي. دا بیخي ډېره کوچنۍ ده وروره موږ سره ځایېږي دا چلنج دی که نه ځایېږي راوځئ. زه په دوی کار نه لرم زه نفش کې ځایېږم. راوځه 1000 افغانۍ د لاسه ورکړه حملې بندې دي. حمید خان ته څه احساس کوي د ګردو مخه ته راووتلې؟ زه داسې احساس هېڅ احساس نه ما د کیمرې سزا هم درته وویل هغه به چې زما د سترګو صحیح څوک نشي پټېدلی. چلنج کې خو یم بایله مې زه نه ګټه مې په دوی کې جګ هم زه یم دوی کې زه وتلی یم مګر ما کیر کړی دي نه یم وتلی. واوا که چیرې دغه 1000 افغانۍ تا وګټلې ته څه پکې؟ زه د خیره سره موټرسایکل په جوړوم. د ده شی بې معنا شو. علي جانه که چیرې دا 1000 افغانۍ تا وګټلې ته څه چم پکې؟ زه په یارانه کې سریز کې بندوم. دا ښه سړی خدای دې وکړي چې دی ونه ګټي. ته خو ساتان په رانیسه ته به دا 1000 افغانۍ چیش که یو منټ څونه جګ یې زه خپل موبایل سکرین راچوم. د ده مشکل رسیدګو هم جدي مشکل دی باید دا ور حل کړو.
خیرالله جانه ته په د 1000 افغانۍ باندې څه پلان لرې؟ زه به د 1000 افغانۍ باندې غواړم د پونتون پیس مې ورکړم. پلان یې فارغه شوی؟ که دی ناکامه هم سو بیا هم د پونتون پیس زور کوم د 1000 افغانۍ. په د 1000 افغانۍ څه شکه؟ زه 10 جوړه نیک په جوړوم تا دې په در جوړوم. زه به لای نه کې نه کوم. دایره چې مې پر راکشنې کړه بس په دې کې نو پر زونو باندې بالا چلنج وغمېدي او حوصله د لاسه ورکړه. فریدون جان بیخي مایوسه ناست یې لکه چې پر غمېدلی دی ولې داسې والله داسې ستړی شولم چې څه درته ووایم. که اوس زه چېرې تا ته دغه یو زری درکړم ته دا چلنج وځې دواړو سترګو بیا خو به نه وایې یا د خدای په امان دا څونه د مور شجاع یو بل کم سو پر بل کم سو او 4 نفره پاتې سول یعنې وخت سو د یو نوي چلنج. تاسو 4 نفره خپل په مابینځو کې سلا سره وکړئ 15 دقیقې وخت در کوم. ځان ته یوه جوړه پیدا کړئ یعنې جوړه سي یو نفر ملګري ځان ته پیدا کړئ او بیا پر ما باندې غږ وکړئ. سمه بایکاټ خلاص دې څوک چې پیسو پر سر پرېښوي زه فکر یا نیکوم نیکوم ستاسو پلان لرم. څه پلان؟ دوی نو هر یوه خورا په شوق د ځان دپاره ملګري پیدا کوي خو په دې نه وه خبر چې هغه ملګري به د دې دپاره عذاب سي. څنګه څو نفر مو انتخاب کړله؟ څوک څوک انډوالان یاست؟ ما او دی تا او دی دی ولې دی انډوال کړي؟ په دې خاطر چې دی که ده وګټل ما ته 15000 افغانۍ دی راکوي. تا دا ګز خوښه ده؟ دا که بیا تا وګټل دی دې ما ته راکوي. تاسې دوه ولې سره شریکان سوراست؟ دی دا نور لږ جګ دي سره سم دي. ښه خو مې نظمې راځي دښمن دی. ته خو ما دښمن یې. زورور دی. اوس نو په دې دایره کې خپل د خوښې خوا وټاکئ کومې خوا ته درېږئ. خوا د شیطان استا د مسلمانانو. د دریم چلنج اوس به دغه دایره پر دوی باندې نیمه کېږي. دوی ډېر نسي راوښتلی او دوی دورې نسي اوښتلی. دایره پر مابینځ باندې نیمه سول. اوس نه دوی حق لري چې دورې راواوړي او نه هم دوی د حق لري چې دورې ولاړ شي. زموږ دا کمه ده ته دا خوا وګوره تاسو چلنج دی منې بیا د خدای کار نه وګوره. نه به هم سره لږ ته پښه وروړي یا هم لاس وروړي. حبیب الله جان رالی ویډیو ته. حبیب الله جان ستا په نظر په دوی څلورو کې به کوم یو ژر ووځي؟ زما په فکر زه محمد خیرالله به ژر به وځي ولې هغه ډېر شوران دی بیخي ډېر سره شور. زما هم دغه نظر دی نو ته ودرېږ چې اول به دوی کېږي که به اول نور خلک کېږي. وخت د مازدیګر د لمانځه سو ما هم دوی ته پټوان راوړله چې دوی لمونځونه پر وکړي د لمانځه بعده به بیا یو سخت چلنج ورکړو. دغه مو پټوان دي لمونځونه پر وکړئ خو پام مو وي چې تر دایرې د باندې مو په سجده کې یا هم بدن ونوځي یا پښې یا لاسونه. خیرالله واوړه یا ګوره دلته تاسو خدای ته زاریو کې ګوره خدای 6000 درکړي. واوړه تر اوسه دلته موږ 1000 غواړو. یارانو لمونځونه هم وکړل او وخت هم پوره سوی دی. اوس راځو د یو بل اخري چلنج ته. د دې بعده نو بالا چلنجونه نشته. بیا نو دوی کولی شي چې خدای دې وکړي تر سبا ماښامه پورې به نقشي تر هره وخته چې دلته دوی د لې ناست وه بس دوی په چلنج کې دي که لاس د سرې لیک سره وموښتي آوټ دي. خپل د خوښې یو کونج انتخاب کړئ په کوم کونج کې غواړئ چې ودرېږي یا کښېنئ. دایره پر 4 برخو وویشل سوله. اوس هیڅ یو حق نه لري چې د هغه بل دایرې تر واوړي. کښېنئ ځوانانو تر هره وخته چې مو وس کار کوي تر هره وخته چې مو زړه غواړي بس دغه مو ځای دی کښېنئ. زه کښېنم نه زه درېږم. سبا نه در بل سبا هم نه ځم. زه کښېنم نه زه درېږم. تر سهاره ودرېږم. شپږ کاله خو صبر کوم. شپږ کاله کې 1000 کاله صبر کوم. د دایرې پر 4 برخو ویشلو وروسته زه هم ځینې ولاړلم او دوی کار مو سره پرېښود. 4 بجو راهیسې دلته ناست یو زاره راوچاودل. د مازدیګر لمونځونه چې مو وکړه دی راسه ولاړئ. کیمرمین یې دلته دا دی راته پرېښی چې موږ ښه ونو. زاره یې راوچاودل نه دوی ولاړېږي زوم زه درته ونیولم زوم نه ولاړېږم. زوګر سره نه ولاړې نه بایلم نه بایلم په ډنجر ځای کې ناست زه په کمره ونیسم نه بایلم هلته ګوره نه غټ کلاړې دی غټ بیخي داسې د ازاره مو چاودلې ده. ماښام چې بیا کله زه راغللم او ویډیوګانې مې وکتلې نو په دې پوه شولم چې په دې کې یو آوټ دی خو دوی لا په ځانو نه وه خبر. یاران د 4 بجو څخه دلته ناست دي او اوس چې دي د شپې 9 بجې دي او د دې دپاره زه یو سرپرایز لرم. سرپرایز دا دی چې په دې کې یو نفر آوټ سوی دی. هغه به په ځان هم نه وي پوه سوی څوک به آوټ سوی سس په نظر ناست خورا ډېر یاست. علي جان زه خو نه یم آوټ. ولې نه یې آوټ؟ ګر سرې زه شورېدلی لا نه یم. ته ولې وایې چې علي جان آوټ دی؟ علي جان سره شورې دی ما ساند واجی ته بیا ولې وایې چې علي جان آوټ دی؟ رنګ یې د آوټ سړي دی.
یو نفر پکې آوټ دی او تاسو به اوس پر دا سکرین باندې هم وګورئ خو نه کومه د رښتیاګو آوټ سوی دي لاس د سرې لیک سره ټچ سوی دي 3 نفره پاته سوله یو نفر چې آوټ دی هغه دی محمد محمد چې دلته کله سره وغځېدی لاسونه یې شاته واړول د سره لیک سره دي لاس ټچ سوی دي زه نه وم چې راغلم په کیمره کې ما دا ولیدل راځه د خیره سره بای بای دا د موبایل سکرین نه اوسو خو خیر سبا راسه رانه اکسسوریز سکرین به جمهور واچي تا ډېر تکلیف پر ځان باندې تېر کړی دي نو په همدې خاطر باندې به د سکرین فرمایي خدای دې وکړي دا خبره رښتیا شي څه احساس کوې چې داسې په نازوانه ډول باندې آوټ شوی وجه ګوله راته بلاسو ولا بلاسو تیمې دښمني خاصې دغه لاس چې مو ښته یو دغه و زه په مخه دې ښه پاته 3 نفره دي اوس به ګورو چې دوی بیا څومره وخت دلته کښېنستلی سي او یو بل چیلنج د نفر په تلو سره دوی ته ورکوم هغه دا دی چې یو د بله سره به خبرې نه کوئ خبرې بندې سولې د همدغه ګړۍ څخه بالا بس زما سره خبرې کولی شي خو یو د بله سره خبرې نه شي کولی ښه دی چې دغت وکړي نیکې د دې ځایه څخه راسه ولاړ شي بالا لس بجې سولې او دوی لا تر اوسه پورې دلې ناست یو لا نه ولاړ شوی خپله ښه شپې ته نیت یې په مامله کې شپه تېروي واوا څونه وخت نور کښېنستی شه یوه شپه تر سبا سهاره بالا طاقت نه لري دا یوه شپه لا تېره کال جانه سبا سهار خو دی درته ځي ته څونه وخت کښېنستی شه ما خو د ټوله زه 6 کاله بعده چې الیاس غټ شي د 6 کاله چې بیا څه په وایي خیرلا څونه وخت کښېنې 20 کاله مې در دالې کې ولا خبره داسې ده چې 6 کاله یې یاد کړل او لاس یې دا لیک ته ښه سم کش کړي نو خیرلا جان آوټ یې 6 کاله چې پوره شوله زما د پوهنتون پیس نه غواړي بالا وروره ختم ګیا دا مه کوئ اوس به پر دا لیکه ښه زما د وخت نرسنګ فیس به څوک ورکوي د نرسنګ پیس به خدای خیر کړي کوله سره کړې وه زه ورکوم ته دا راته ووایه چې څه احساس کوې چې د دونه ډېر وخت بعد آوټ شولې تقریبا 15-16 ساعته دې دلته تېر کړه 15-16 ساعته مې اخواریار مان شول دا احساس مې داسې ډېر بیدوم وې او خوب هم ډېر ټینګ راتلی نو دی خو ولاړ شو آوټ شو پاته شوله دوی دوه دپاره یو بل چیلنج دی هغه دا دی چې خبرې مو ایله شولې یو د بله خبرې کولی شي خو خوب نه شي کولی دا دې وکړي چې تر سبا سهاره به نه کښېني خوب نه شي کولی د خوب سره نه کېږي خوب نه شي شان ویلي وای بیا به ما تاسو سره کتلي وای چلنج دی نو 1000 غني خو موت نه ګټل کېږي وروره په یو 15 ساعته تاسو 1000 ګټئ ما شان خوري ودې دې خورې ولاړ شه واوسه یاره بابا خوب طاقت نه د ولا کله نه مې ولا ولا رښتیا تاسو سره کور کړی ما پیسې سره نه نو دا ځان او څه به زما کټم زه هم کوم څه تاسو خوب درته زلا زلا وکړ هغه هم تاسو سره نه بیا باندې چې ته هغه باندې باندې کتاب ما شنه د سبا ساعت هم نه څه پاتې پاتې کوم دي غوړي وتا د دې څه نه راځي دي دارم دا اوس به څه وایي دا نه کېږي په هیڅ صورت ما دا شان زه نه پړلې دی باندې دا یو څه شم په تاسو نه پر دې نه کړی را نو الله اکبر سره دا وته خط سره دا ودی تم لا پر دا پښتو ده apa peruama لیکه دې ته نیم ساعت نور تیر سو یعنی لس نیمې بجې دي او دوی ما ته راږغ کړل ته راسه موږ یو خبره درته کوو چې څه به راته وایي څه خبره ده څه موضوع ده برادرانو چیش دي اوس ما سره پښتو کړې ده کول یې کړی دی د کیمرې په مخ کې د کیمرمن شاید دی ول ته د لیکې پښه واړوه 15 زره زه درکوم دا هغسې جوړ ته ویلې دي وروره د خوب طاقت نه دی لري نه زه لرم دوی دوه خپل په مابینځ کې فیصله کړې ده خو چې هر څوک په دې دوو کې تر ډالۍ کې راووتی زه هغه ګټونکي ته پیسې ورکوم نور نو هغه د دوی دوه خپل کار دی سره تقسیموي یا بل خطا ایستي یا رقم چې یې وکړل کم یو راوځي راځه وروره پیسې راکړې دغه سړي په ناس یم کول دی بابا لاړ شم اوف شکر خدای صدر وسوله الله پښې مې وچې چې ته ول زه ګړی وګرځم ته راسه څه احساس کوې چې راووتلې ډېر وخت ناست هم وې
اوس 15 ساعته مې چیر کړل وروره وا 15,000 افغانۍ مو چې یو چې وګټلې بلا ته خوشحاله و د خوشحالۍ اساس په دې 15,000 چی شکه او په 1000 خو موټرسایکل جوړوي خو هغه جو په 15,000 به جوړ په 15,000 جوړیږي و ان شاء الله خیر کنه جوړې دی بیا زه کومک نه در سره کوم د ګور سره مو کې بالا پیسې خلاص هغه کیسه ده او خجر شوس علي جان مبارک ته سره چیلنج دی وګټي خوښ وساته دي پر ځان تکلیف تیر کی خو اخر دې هم وګټي سه احساس لري ډېر د خوشحالۍ احساس لرم په دا ځای ډېر خوشحاله یم ناس نیمه کې شپږ کاله بعد چک کړی زیږون سورو سوی وای مبارک ته دا چې دی په کټ 15,000 خبره کوي وورو د 15,000 درکوم په کاټنانو کې خې شي نور ته راوتی نه شي وګټل خو اوس دې مبارک سي 10,000 افغانۍ وګټلې خو متاسفانه چې په هغه کې 15,000 د هوا سره کول کړي نه لري هغه مطلع کړی و ورځ بلې ورځ مور د نن وګټل ستا 10,000 افغانۍ مبارک سي په دا پاته 15,000 باندې چی شکه ما 15,000 یار خان دلې نه بیا ته 15,000 راکه بیا به ورسته باس کو دا یو دوه دا درې دا څلور زری په یا اما کوه نه کیږي دا 15,000 افغانۍ ما سره پاته د دواړو دې مبارک په دې 15,000 چی شکه دا 15,000 افغانۍ په یاران اکسسوریز کې مال ځای بندوم اوس نه بندوم ولې سخته باد کوي او د مهنت پیسې او زه به آیفون پرانیسم سبسکرایب بای بای